ځوانانو کوشش وکړي، په کفري دنیا کې هم داسې نه ده، هغه هم دې ته ګوري، هغه څوک چې فارغېږي که په چا کې امانتداري نه وي، په چا کې دروغ وي، په چا کې شرابخوري و زناکاري و دا موجود دي. دا کفري دنیا هم دا خلک خوښ نه بولي، دا خپله جامعه کې خوښ نه بولي. هغه هم په خپله جامعه کې داسې څوک خوښ بولي چې هغه امانتدار وي، داسې څوک خوښ بولي چې دروغګوی نه وي، داسې څوک خوښ بولي چې کار شفاف ورته وکړي. خو زما او ستا دپاره چې کله کله بیا داسې پروګرامونه خوښ بولي چې ما او تا فحشا ته هڅوي، ما او تا منکراتو ته هڅوي، ما او تا بد اخلاقي ته هڅوي، دا داسې نه ده چې د خپله هم خوښه ده. دا زما او ستا مسیر راغلطوي چې ته د کامیابۍ در مقام ته ونه رسېږي. نو قدرمن ځوانه کوشش دا وکړه په خپل تحصیلي پلان کې، د خپل زندګۍ په پلان کې د تحصیل تر څنګ د قابلیت تر څنګ خپل مقبولیت هم په نظر کې درسره ولره. او بله خبره دا ده چې تاسې قدرمن ځوانان چې سبا ټولنې ته وړاندې کېږي، درانه درانه مسؤلیتونه په غاړه لري. که د شرعي رشتو څخه فارغ سي هم مسؤلیت لري، که د عصري رشتو څخه فارغ سي هم د ټولنې په وړاندې مسؤلیت لري. د شریعت پوهنځي محصل، د مدرسې محصل، د جامعې محصل، هغه سبا جامعه د څه دا غواړي چې زما د نکاح مسایل تا ته راجع دي، زما حلال و حرام تا ته راجع دي، د لمانځه مسله مې تا ته راجع ده، د جنازې مسله مې تا ته راجع ده، تجارت مې تا ته راجع دي، حلال و حرام. هغه دا مکلفیت لري چې دا وړتیا به ځان کې پیدا کړي او دې ته ځان اماده کړي چې زه به د ټولنې په دغه طرف کې خادم یم. تاسې قدرمن ځوانان چې د عصري رشتو څخه فارغ یاست، تاسې هم د ټولنې په وړاندې مسؤلیت لرئ. د ټولنې په وړاندې دا مسؤلیت لري چې زراعت یې ستا په وجه باندې اصلاح سي، صحت یې ستا په وجه باندې پرمخ ولاړ سي، اقتصاد یې ستا په وجه باندې تنظیم سي، تجارت یې ستا په وجه باندې تنظیم سي، فضا یې ستا په وجه باندې وساده سي. احساسات په ځان کې پیدا کړي